د جنرال دوستم ځانګړی پیغام ملا یعقوب ته: افغانستان هغه هیواد دی چې هره سیاسي خبره پکې د خلکو د ژوند له واقعیتونو سره تړلې ده. په همدې فضا کې د پخواني جهادي قومندان عبدالرشید دوستم او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نومونه کله ناکله د تحلیلونو په بڼه سره نږدې کیږي. په یو واقعیتي پیغام کې داسې ویل کیږي چې جنرال دوستم د خپلې اوږدې نظامي او سیاسي تجربې له مخې ملا یعقوب ته یو مستقیم او صادقانه پیغام لري. هغه په دې باور دی چې افغانستان نور د تېرې جګړې د تکرار توان نه لري او د هر هغه چا مسؤلیت چې د واک په موقعیت کې دی څو برابره زیات شوی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. په دې پیغام کې ټینګار کیږي چې ځواک یوازې د وسلې په درلودلو نه بلکې د خلکو د باور په ساتلو نغښتی دی. که یو نظام د ولس ملاتړ له لاسه ورکړي نو هیڅ ډول زور یې نشي ژغورلی. دا هغه درس دی چې د افغانستان وروستي کلونو یې ښه مثال دی. جنرال دوستم په دې تحلیلي پیغام کې دا هم څرګندوي چې د اختلافاتو حل یوازې په جګړه کې نه بلکې په خبرو، زغم او سیاسي تدبیر کې دی. هغه باور لري که د افغانستان اوسني مشران د خلکو درد درک کړي او د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره عملي ګامونه واخلي نو د ثبات لاره به لنډه شي. له بلې خوا ملا محمد یعقوب مجاهد د داسې نسل استازیتوب کوي چې اوس د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو په لومړۍ کرښه کې ولاړ دی. د هغه هره پریکړه د هیواد پر امنیت، اقتصاد او نړیوال دریځ اغیز لري، نو ځکه د تجربه لرونکو کسانو مشوره ورته ارزښت پیدا کوي. په ټولنه کې خلک د داسې پیغامونو هرکلی کوي چې پکې د جګړې پر ځای د عقل، دښمنۍ پر ځای تفاهم او د تفرقې پر ځای د یووالي خبرې وي. ځکه عام افغانستان له جګړې ستړی شوی او یوازې د آرام ژوند هیله لري. په پای کې دا پیغام یو ساده خو ژور حقیقت بیانوي: افغانستان هغه وخت جوړېدلی شي چې د تېرې تجربې او اوسني مسؤلیت ترمنځ توازن رامنځته شي. که دا توازن وساتل شي نو هیله شته چې هیواد به له اوږدې کړکېچنې لارې وروسته د ثبات پر لور حرکت وکړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.